أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة رکوع نمبر 17 پارا نمبر 2 آیت نمبر 142 سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عزتمندو چکلا نبی علیه الصلاة والسلام مکی معظمین هجرت وکو مدینه منوره تا شپورس میاشتی یا ولس میاشتو پوری نبی علیه الصلاة والسلام بیت المقدس طرف تا المنس کولو او دی نبی علیه الصلاة والسلام دا خواهش بو چکمو المنز خانه کعبه طرف تا کوله چه قبله ابراهیمی ہوتے یای ندا دی مو د زړه خواهش تا چه مو لکه څنګه بیت المقدس ته المنزونه وکړو که خانه کعبه ته مو کړي و دا به ډېر ښه وه ندی واجنه به نبی علیه صلات وسلام دوا کوله او بار بار به اسمان طرف ته نظیر چیګولو خو بالاخر الله رب العزت دی تحویل دی قبله حکم وکړو اے دی مو محبوبه ته بیت المقدس نه مخ وړوه خانه کعبه طرف ته یعنی قبله بداله شوله څنګه چې نبی علیه صلات وسلام قبله بداله کا ګوره وا زړه قبله یا زړه قبله دی مو بیت المقدس ته اخ طرف ته کیږي المنزونه او نن سبا کومه قبله ده بیت الله ده کعبه ته نسکل نبی علیه صلات وسلام حکم متوشولو مخې وړولو نه په دې باندې یهودو منافقینو شور جوړ کو حالانکه المنز دی الله یو عبادت ته په عبادت کې عابد ته کوم طرف ته څرنګه حکم وشي آن من به دیغه حکم پابندي کوي او دی واجنا کوم طرف ته مخ اړوي اخ طرف ته مخ اړول ضروری دي دین علاوه متوسع عبادت الله تکو الله مشرق کې هم دا مغرب کې هم دا کوم طرف ته وي کوم جهت ته المنس کوي هر جهت کې الله موجود ده نه دی واجنا کوم جهت متا الله حکم کړه دا سدي طرف ته کوي نه اخ طرف ته به متوسع المنس کو اوس دا قبله حکم کله رغلو نبی علیه صلات وسلام د مزدګار وخت وو مزدګار په منځ باندې ولور وو خانه کعبه ته المنس کولو نڅنګي خانه کعبه ته بیت المقدس ته المنس کولو نه الله طرف نه ته حکم وشو چې دی الله پیغمبره ته مخه وروړه یعنی بیت الله ته مخ وړه روح او ته بدل کو قبله او ته بدل کا نمازدګار په المنځ کې قبله بدل شولا او کوم مسجد کې څه کولو اغ مسجد ته مسجد ذو القبلتين یی ذو قبلو ولا یعنی یو المنزی ذو قبلو ته کړه دا نه قبله داسې طریقې سره بدل شيو سيقول السفهاء زرد سوبي كما كلون من الناس خلقنا ما ولاهم سشي ورولو دوي عن قبلتهم التي دي قبلي دي دوي اخنا كانوا سوي عليها بدوي بندي یعنی بیت المقدس نه دوی چی ورولو دا خپ دی بندي قل اے پیغمبر تو تویا لله المشرق الله دې پارا طرف ته مشرق ته والمغرب او طرف ته مغرب ده يهدي هدایت کوي الله پاک من هغه چوته یشاء او څخه شي الى صراط مستقيم سیده لارتا وكذلك امدرنګي جعلناكم ګرځول دي موي دوی امه یو امت وسطا دی عدل ولا وسطا لغوي معنا ده درمیان مانز لیکن بهتره او افضل په معنی سره هم استعماليږي مطلب دا چې دا امت
مو ډیر بهتر ګرځوله ده افضل مو ګرځوله ده لکه څرنګې تاسې دپاره ټولو نه بهتره قبله مو در کړې ده همدارنګې تاسې ټولو نه افضل امت مو جوړ کړی دې مقصد دا یا چې تاسې به خلکو باندې ګواهي کوئ رسول به په تاسې باندې ګواهي کوي تاسې به په خلکو باندې ګواهي کوئ قیامت په ورځې به الله رب العزت پښتنه وکړي قومونو نه به پښتنه وکړي چې تاسې ته مو پیغام رسېدلی هغه به په جواب کې ورته وایي چې الله ته به وفرمایي چې موږ ته د الله پیغام رسېدلی نو الله به ونه پښتنه وکړي چې تاسې ګویان څوک دي هغه به ورته وایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم امت ته چې دا به مو متعلق ګویي کوي او وسطن یوه معنا عادل هم ده چې دا د عدل ولا ده دا د اعتدال ولا ده دا به په امت کې عدل قایموي افراط او تفریط نه به ځون ساتي وکذلک همدارنګې جعلناکم ګرځولي دي مونږه تاسې امتا داسې امت وسطا د عدل ولا وسطا افضل وسطا درمیانه لتكونوا دې دپاره چې تاسې شئ شهداء ګواهان ګواهي کوونکي علی الناس په خلکو باندې ویکون الرسول او شي رسول علیکم په تاسې باندې شهیدا ګواه یعنی تاسې په خلکو باندې ګواهي کوئ داسې افضل امت په نورو امتونو به ګواهي کوئ چې دغو ته دین رسېدلی ده دغو ته الله حکمونه رسېدلي دي دغو ته پیغمبر طریقې رسېدلي دي او پیغمبر به تاسې باندې ګواهي کوي وما جعلنا القبله نه ده ګرځولي مو قبله مقرره التي هغه كنت عليها چې یې تاسې هغې باندې الا مگر لنعلم یغو خلکو دپاره څه ښکاره وي من هغه چوته یتبع الرسول چې تبعداري کوي د رسول ممن د هغه چونه ینقلبو څړوي چې وړوي علی عقبیه په خپلو پوندو باندې یعنی دا قبله مو نه ده ګرځولي مګر د هغو خلکو دپاره مو وګرځوله چې د پیغمبر تابعداري کوي ای منافقه ای یهودي ای نصرانی ته د پیغمبر تابعداري نه کوي تو ټوکه جوړه که تو مسخره جوړه که الا مگر لنعلم دې دپاره څه ښکاره کو من هغه چوته یتبع الرسول چې تابعداري کوي د رسول ممن د هغه چونه ینقلبو چې وړي علی عقبیه په خپلو پوندو باندې مطلب دا چې یهود منافقین مشرکین خانه کعبې ته لمنځونه نه کوي ای پیغمبره ته کوه او که تو چو سره تو خبره چو ومنله هغه به خانه کعبې ته لمنځونه کوي وان کانت کچیتا دا تابعداري د پیغمبر لکبیرة درناوه الا مگر نه د درنه نه د ګرونه علی الذین په هغو خلکو باندې هدى الله چې الله ورته هدایت کړې ده ګوره مشرکینو باندې دا خبره درنه شوله دا خبره په ګرونه شوله څنګه خانه کعبې ته المنځونه وکړو څنګه مو خپله قبله بدله کړو الله ورته فرمایي چې کوم خلک هدایت باندې دي هغو ته دا خبره نه ده مشکله هغو ته دا خبره نه ده ګرونه اب فورا بیت المقدس نه به مخ وروړئ بیت الله ته وما كان الله ند الله رب العزت ليضيع چې بربود کی ایمانکم المنزونه دي توسي ایمان نه مراد د کی المنز دا دې مطلب دا ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته صحابه کرامو نیکو خلکو هغه ته ویلو چې دی الله پیغمبره سموکم المنزونه بیت المقدس ته کړی دي اخر به مزیاشي ځکه چې قبله بدله شوله اوس خو به موږ خانه کعبې ته لمونځ کوو چې د کوم المنځونه کړي دي آیا د هغو المنځونو اجرونه برته میلویږي او که نه به میلویږي نه داسې کې الله فرمایي چې تاسې کوم مخکې المنځونه کړي دي هغو المنځونه اجرونه به زه ډېر که به زه نه ضایع کوم هغو به تاسې ته پوره اجر او ثواب ډېر که داسې کې ګوره المنځونه تعبیر په ایمان سره وکړو دا ویلې ځکه المنز ایمان دا المنزنه بغیر معتبر نه ده المنز دا داسې شای ده چې ایمان وي المنز بوي
الایمان نه بغیر یعنی المنز بیا معتبر نه ده. ان الله بشک الله تعالی بالناس په خلق باندې لرؤوف خامخا شفقت کوونکی ده، رحیم او د رحم کوونکی ده. قد نرى یقینا ګورو مونږه تقلب وجهک اړول د مخ تو فی السماء طرف د اسمان ته. یعنی الله ته فرمایي چې تو اسمان طرف ته مخ وړولو دې دپاره تو سوال وکړو چې الله که زه بیت المقدس نه مخ وړم بیت الله ته خانه کعبې ته المنځ شروع کوم نو فلنولینک خامخا به مو وړو تو قبلة داسې قبلې ته ترضاها چې تو به خوښه وي. ګوره د پیغمبر دو الله قبول کا. فول وجهک بس وړوه مخ خپل شطر المسجد الحرام په طرف ته مسجد حرام ته چې بیت الله ده. وحيث ما كنتم چې کوم ځای کې ته وي فولو بس وړوه وجوهکم مخونه دي توسې شطره په طرف ته مسجد حرام. وان الذين بشکه هغه کسان اوتوا الكتاب چې کتاب ورکړه شوی ده لیعلمون خامخا پیږي انه الحق چې دا قبله په حق ده من ربهم لطرف د رب د توینا. وما الله نه ده الله پاک بغافل ناخبره عما يعملون په هغو عملونو باندې چې دوی کوي. الله پاک دوی عملونو نه خبر ده. نبی علیه الصلاة والسلام ته الله حکم وکړو چې پیغمبره ته مخ وړوه هغې قبلې ته چې کومه قبله تو ته خوښه ده، کومه قبله تو ته خوند درکوي چې هغه مسجد حرام ده. ولئن اتیت الذین که چېرته روړو دوی ته الذین هغو کسانو ته ولئن اتیت الذین که چېرته ته روړې هغو کسانو ته اوتو الکتابه څه ورکړه شوه ده کتاب بكل آیة هر قسم دلیل ما تبعو ایتو تابیداری بنو کی قبلتک مخکی دیتونا ای پیغمبره. یعنی مطلب ده قبلتک مراد قبله دیتو مخکی مراد نه ده قبلتک مراد ده ځکه قبلی دیتو ای پیغمبره که ته دوی ته داسې دلایل راوړې هر قسمه خبرې ورته راوړې خدای تو خبره نه مني. ولئن اتیت الذین که چېرته راوړې ته دوی هغو کسانو ته اوتو الکتابه څه ورکړه شوه ده کتاب بکل آیة هر قسمه دلیل ورته راوړې ما تبعو تابعداري نه کوي قبلتک د قبلې دې ته. که ته ورته ډېرې خبرې وکړه چې د الله طرف نه حکم شوه ده د الله طرف نه خبره ده د الله خبره ده دا ومنې دوی بیا تو خبره نه مني. دا زړې قبلې ته بیا لمنځونه کوي اول کوي نه او که به کوي بیا بیت المقدس طرف ته. وما انت نه ته بتابع تابعداري کوونکي قبلتهم قبلې د دوی ته. ای پیغمبره ته د هغو د قبلې تابعداري ونه کړې چې ته دوی قبلې ته لمنځونه کوي. وما بعضهم نه دي بعضې د دوی نه بتابع ته تابعداري وکړي قبلة بعض د قبلې د بعضې یعنی بعضې خلک دي ثابتو د قبلې تابعداري وکړي خو ته به د دوی د قبلې تابعداري نه کوې. ولئن اتبعت که چېرته تو تابعداري وکړه ای پیغمبره اهواءهم من بعد دوی د خواهشاتو من بعد ما جاءک ورسته د هغه نه چې راغله ده تو ته من العلم د علم نه انک بېشکه ته اذن په دې وخت کې لمن الظالمین خامخا به ظالمانو نشي. ای پیغمبره که تو د دوی تابعداري وکړه دوی د خواهشاتو تابعداري ده وکړه یعنی مو تو ته حکم وکړو چې خانه کعبې ته المنځ کوه تو بیا یې دوی خبره ومنله یعنی بیت المقدس ته د المنځ کولو او که تو چېرته دوی د خواهشاتو تابعداري وکړه حالا کې تو ته علم رغله ده تو ته قرآن رغله ده نو که دې وخت کې تو دوی تابعداري وکړه نه ته به بیا ظالمانو خلکو نشي. ګوره پیغمبر داسې هېڅکله نه کوي چې د الله حکم کې ذره برابر نه کمی ذره برابر نه شکري
او ذره برابر دی الله رب العزت حکم دا نه متوي خدمات او تعلیم رکوي کوم الله رب العزت متوسطه حکمونه بیان کړی دي یغه حکمونه مطابق زندگی تیرا کا موت ته بیان کړي صدینا دی قران نه علاوه بل طرف ته مخړول دی قران نه علاوه بل څه باندې عمل کول دا لوی ظلم ده الذين اوس د ذکر دا خبره کوي چې اے پیغمبره الله ته فرمایي کوم خلکو ته مو کې توپیر کړی اته د سی پیژني لکه څنګه خپل بچی پیژني خې حسد دی واجنه اکینی دی واجنه بغض دی واجنه تو سره خبره نه مني الذين هغه کسون اتیناهم الكتاب څور کړه د مونږ دوی ته کتاب يعرفونه پیژني د اے پیغمبره کما يعرفونه لکه څنګه پیژني ابناءهم بچی دی دوی وان بشک فريقا یو ډله د منهم دی دوینا لا یکتمون الحق خو حق پټوي وهم يعلمون حال دا چې دوی خپيږي چې دا دی الله پیغمبر دا الله رب العزت طرف نه متا نبی غلطه اخیری پیغمبر دا خو بیا خبره نه منله حسد دی واجنه اکینی دی واجنه بغض دی واجنه څکه مو دی خبره ومنو ایمو به سرداري ختم شي ایمو به مشره ختم شي نه الله رب العزت تو فرمایلو تو سه حق پټوي حالان کې تو سه هر شی پیژنه خاطر ته پاتیا چې دا دی الله پیغمبر دا الحق حق دادا من ربك دي رب دي تونا فلا تكونن بس نشي من الممترين دي شکون کو خالقنا اے پیغمبرا تو تمو کوم حکم کړه دا اخ کی زرا برابر شک شوباونه کی مو طرف نه تو کوم حکم رغلا دا اغ بند عمل وکا سيقول السفهاء زردا سو بیای کما کلون من الناس بخلقنا ما ولاهم چشي وړولو دوی عن قبلتهم دی قبلی دی دوی التي هغنا كانوا چودوی عليها فاغبندي قل اے پیغمبرات ورتویا لله المشرق الله دی پارا طرف دی مشرق تا والمغرب او طرف دی مغرب دا يهدي هدایت کوي الله پاک من هغه چاته یشاء او تخواخشي الى صراط مستقيم په طرف دی سیده لارې وكذلك امدرنګي جعلناكم ګرځول دي مونږه توسي امه یو امت وسطا عدل ولا لتكونوا اذ د پارا شي توسي شهداء ان گوي کوونکی على الناس په خلق بندي ويكون الرسول تشي رسول عليكم پتوسي بندي شهيدا گوا وما جعلنا من ندا غرزولي القبلة قبلة التي هغا كنت تو عليها اغي بندي الا مگر لنعلم اذ د پارا سخکارا کو من هغه څوک يتبع الرسول ستبدري وکي دي رسول ممن هغه نا ينقلب هغه چوک ينقلب چووري على عقبيه پخپل پوندو بندي وان كانت کچی تعداد تبدری د پیغمبر لکبیرتن درناوی مشکلوی الا مگر ند درنا ند گرونا على الذين فهاغو خالقو بندي هدى الله صلى الله تهديت وكي وما كان الله ند الله رب العزت ليسوع تبربوت کی ایمانکم المنزون دي توسي ان الله بشك الله تعالى بالناس فخلق بندي لرؤوف خامخا شفقت ولدا رحيم او دي رحم ولدا قد نرى يقينا غورمو تقلب وجهك اړول د مخ دو فی السماء طرف د اسمان ته فلنولینک خوم خوب مو تو اے پیغمبره قبلتن داسی قبلتا ترطوها چې توب خواخوي فول وجهك بس وروا مخبل شطر المسجد الحرام بطرف دي مسجد حرام تا وحيث ما كنتم سكم زكي توي اي پیغمبرا فولوا بسورا ووجوهكم مخون دي توسي شطرهم بطرف دي مسجد حرام وان الذين بشكا هكسون اوتوا الكتاب وركر شو ذا كتاب لا يعلمون خامخا بيجي انه الحق تدا قبلا بحق من ربهم لطرف دي رب دي دوينا وما الله ندى الله پاک بغافلنا خبره عما يعملون فهغو عملون بندي سدوي کوي ولئن اتيت الذين اي پیغمبره کتروړي هغو کسانو ته
اوتو الكتاب ورکړه شو د کتاب بكل آیه هر قسم دلیل ما تبعو دی تا تبی دری نکی قبلتک دی قبلی دی تو وما انت پیغمبرات نشی بتابع تبی دری کون کی قبلتهم دی قبلی دی دوی وما بعضهم ندی بعضی دی دوینا بتابع تبی دری کون کی قبلت بعض دی قبلی دی بعضنا ولئن اتبعت پیغمبر کچیت تو تبی دری وکا اهواهم خواهشات دی دوی من بعد ورستا ما ده هغه سنا جاءك ترغل د توتا من العلم د علمنا انك بشك پیغمبر اذن پدی وخت کې به لمن الظالمين خامخ ظالمون نشي الذين هغه کسون اتيناهم الكتاب څور کړه د مونږ دوی ته کتاب يعرفونه بجندي پیغمبر كما يعرفون لك سرنگي بيجني ابناءهم بچي دوي وان بشك فريقا منهم يوادال د دوينا لا يكتمون الحق حق پټوي وهم يعلمون حال دادا دوی خپويږي الحق من ربك بس حق رب دتونا حق دادا د رب دتونا فلا تكونن بس نشي من الممترين د شک کون کیونا